عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت جوړولو غږ کړی. د افغانستان د مخلوع جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی جهادي قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخلوع جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی جهادي قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او وخت ناوخت غونډه جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړې ده. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا دوستم د دې څرګندونو ته څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیده کاته ورسره کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.